د خوشال سعادت په مشرۍ هلمند کې پر طالبانو تباه کوونکي عملیات او د بلوچستانو تازه خونړی برید پاکستاني پوځیانو باندې جزئیات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وسلوالو کسانو نن ماښام د بلوچستان په کیټ سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر یوې پوسته خونړی برید کړی او پکې ناست ټول عسکر یې همالته وژلي دي. سرحد ورځپاڼې ته له سیمې د رسیدلو معلوماتو په اساس دغه پوسته د کیچ په کوهلو ډانډار سیمه کې تازه جوړه شوې وه چې نن پسې سقوط هم وشوه. د ترلاسه شوو معلوماتو په اساس تر لنډې نښتې وروسته په پوسته کې ناست شاوخوا 10 پوځیان وژل شوي او برید کوونکی هم د پیښې له ځایه د پوځیانو له وسلو او موټرو سره تللی دی. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په بلوچستان کې ورته بریدونه د بلوچ ملتپالې ډلې کوي. نن وروسته له غرمې د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه اړوند بولان او وینک سیمو کې د میوند 4 عملیاتو په دوام سره افغان هوایي ځواکونو د طالب ترهګرو تجمعات په نښه کړي دي چې په پایله کې ملا شاه ولي نظامي د خانشین او ګرمسیر د قطاعاتو د سرګروپ په ګډون 12 ترهګر طالبان وژل شوي او 15 تنه نور یې ټپیان کړي دي. همدارنګه د هوایي بریدونو په لړ کې د طالب ترهګرو یو شمېر وسلې هم ویجاړې شوي دي. بلخوا د 215 میوند قلي اردو د سرچینو په حواله تېره شپه دفاعي ځواکونو د عملیاتو په لړ کې چې د هلمند ولایت نهرسراج ولسوالۍ په سربند سیمه کې طالب ترهګر په نښه کړي وه 11 ترهګر طالبان وژل شوي او 7 تنه نور یې ټپیان وه. په وژل شوو کسانو کې ډلګۍ مشر عبدالله مشهور په حافظ خالد هم شامل دی. د هلمند ولایت په بیلابیلو برخو کې زموږ عملیات د ترهګرو د له منځه وړلو په موخه دوام لري.